अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन چې زمونږ کوم د کلاس ټاپک ته په دې کې به مونږ نن د ایکسل چې کوم کورس ته هغه به سٹارټ کوو. دې نه مخکې مونږ چې کوم ایم ایس ورډ هغه مونږ 1 بای 1 چې څونه ګروپس او څونه لیکچرز هغه مونږ کمپلیټ کړل. په دې کلاس کې به مونږ د ایکسل چې کوم سٹارټینګ دی لا سٹارټینګ ویز دی هغه به ډیټیل سره ډیسکس کوو. فرست وی مونږ سره راغلی د سرچ بار. صحیح شو. 3 اوپننګ ویز دی مونږ سره د ایکسل اوپن کولو لپاره. سمپل دلته به راشو کلیک به کو سرچ بار کې او دلته به سرچ کو سر ایکسل ای ایکس سی ال بولیکو او دلته به ایکسل سرچ کو. کله زه ایکسل باندې دلته کلیک کما نو مونږ سره به ایکسل سافټویر چې کوم دی دا به را سره اوپن شي. صحیح شو. دا مونږ سره سره بیسیک هوم سکرین دی مونږ سره د ایکسل. دلته به سمپل راشو بلینک ورک بک باندې به کلیک کو. صحیح شو. اوس دینه علاوه که زه یو بل میتھډ علم باغې باندې دا ایکسل اوپن کوم نو د کیبورډ نه به وینډوز پلس آر بٹن پریس کو. صحیح شو. وینډوز پلس آر بٹن کې موږ سره دا رن کمانډ دلته راشي او دلته به سمپل ولیکو ایکسل ای ایکس سی ال ولیکو. صحیح شو. دلته به راشو کلیک وکړو اوکے باندې. چې اوکے باندې کلیک کو نو موږ سره بس شي ایکسل بدلته اوپن شي. 2 ویز شو موږ سره دا. دینه علاوه بیا موږ سره دلته راغلي دی شارټ کټ کی. شارټکټ کی سره مونږه دا اومم اوپن کولی شو. سمپل را به شو دی سرچ کې به ولیکو ایکسل. صحیح شو. دلته مې سمپل سو لیکلو ایکسل مې لیکلو. په دې ایکسل مې رائټ کلیک کو او دلته رالم کلیک مې کو اوپن فایل لوکیشن باندې. باندې اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک کو نو دلته به موږ سره راشي ټول سافټویر به راشي د ایکسل چې کوم د موږ سره لا موږ وایو چې ایم ایس ورډ راغلی لا اډوبي فوټوشاپ راغلی. صحیح شو. سمبل د ایکسل باندې بدل د رائټ کلیک کو او کلیک به کو باندې د دې پراپرټیز باندې سمې وکړلې. ایکسل باندې مې رائټ کلیک کو او رالم کلیک مې کو پراپرټیز باندې. اوس په دې پراپرټیز کې مونږ وګورو دلته لیکلي شارټ کټ کی. فور ایگزامپل زه رالم دا مې ختم کو د خپل خوښې دلته زه ورکول شم شارټ کټ کی ورکول شم. فور ایگزامپل زه وایم چې ما سره دلته کنټرول الټ پلس ای ز پریس کوم نو ما د ایکسل سګي اوپن کیږي دراته. صحیح ده. کنټرول الټ پلس ای چې زه کله پریس کوم نو ایکسل د ماته اوپن کیږي. سمپل رالم افلای باندې مې کلیک کو کنټینیو باندې به کلیک کو او اوکے باندې به کلیک کو. اوس چې زه دلته څه کوم کنټرول الټ پلس ای بٹن پریس کوم نو دلته به موږ سره سګي ایکسل برا سره اوپن کیږي. ورته وګورئ اوپن شو. ای بیا مې دلته نه ختم کو کنټرول الټ پلس ای مې پریس کو ایکسل موږ سره شو دلته اوپن شو را سره. نو دا موږ سره بیسیک سٹارټینګ ویز دی چې کله موږ ایکسل اوپن کوو نو په دې دریو طریقو سره موږ ایکسل ایزیلی اوپن کولی شو. صحیح ده. په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ ان شاء الله د دې چې کوم دا نیکسٹ دلته دا انټرفیس راغلی دا به ډیټیل سره ډیسکس کوو. والسلام.